ولې موږ چې هر څه هڅه کوښښ کوو خپلې نتیجې ته نسو رسېدلی یا هغه هدف ته نسو رسېدلی. د ځینو کسانو زده کړه په دومره سویایي خو هدف یې دومره ټاکلی. دوی وایي چې موږ هر څه هڅه کوښښ کوو، انرژي مصرفوو، وخت مصرفوو، لیکن بیا هم هغه نتیجې ته نسو رسېدلی یا هغه هدف نسو ترلاسه کولی. د دې لپاره موږ باید څه وکړو؟ د دې لپاره موږ باید له لږ څخه یې شروع کړو، له کښته څخه یې شروع کړو، په قرار سره خپل هدف ته ځان ورسوو. لکه دا زینې چې تاسو وینئ، زینې هر کس لومړی د اولې زینې څخه شروع کوي قرار و آخري زینې ته رسیږي. نو په دې توګه سره موږ تاسې کولی سو چې خپل هدف ته ځان ورسوو. د کامیابۍ لاره هم همداسې ده، له لږ څخه بې شروع کوئ، سوچ، فکر او هدف غټ ټاکئ. موږ تاسې په 24 ساعته کې 1440 دقیقې وخت لرو. نو راځئ له لږ څخه یې شروع کړو او پر مثبتو کارونو باندې کار وکړو. 10 دقیقې مطالعه وکړو، 10 دقیقې مثبت کار ترسره کړو، ورزش وکړو، همداسې نور. ستاسو په فکر 10 دقیقې وخت ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راوستلی شي؟ لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ.